بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد فاروق ستانکزی ستاسو په خدمت کې. نن له خیر سره موږ تاسو د ایکسل پروګرام سٹارټ کوو چې د ایکسل پروګرام چې دا ډیر ګټور دی تاسو ته. دا په هر اداره کې دا تاسو استعمالولی شئ او دا پروګرام ځینې تاسو خلاصون نه لرئ ځکه چې که تاسو هر کوم سافټویر کوکي که سیپ یا دا رقم د نور ای آر پی یعنې سافټویر تاسو یوز کوئ خو بیا هم د ایکسل پروګرام څخه تاسو خلاصون نه لرئ. نو دې لپاره زه اول راځم تاسو لږ د ایکسل باره کې لږ ډیفینیشن شیان درته ووایم چې ایکسل څه شي لپاره موږ استعمالوو. ایکسل پروګرام چې دا چې دا د مایکروسافټ کمپنۍ والا ده. نو دا چې دا ایکسل پروګرام ګوره مایکروسافټ ایکسل از ا پاورفul spreadsheet program developed by Microsoft. دا د مایکروسافټ کمپنۍ چې دا د هغې له وس او د هغوی جوړ کړی ده. It is a part of Microsoft Office suite and it is available for Windows, the Mac, the or Android, the ISO the او its core. دا چې دا تاسو په وینډوز کې هم استعمالولی شئ، په میک چې دا هغې وینډوز کې هم تاسو استعمالولی شئ، په انډرایډ کې هم تاسو استعمالولی شئ. Excel is a tool for organizing, formatting, calculating data using a grid of cells arranged in number row and letter columns. دا ایکسل پروګرام چې تاسو په ترتیب کولو کې، په فارمیټینګ کې، همدارنګه په حساب کولو کې، د ډیټا په استعمالولو کې، په سیل کې تاسو د ترتیب ورکولی شئ، سیل روګانو کې تاسو ترتیب ورکولی شئ، په همدارنګه د چې کالمز کې. ګوره کی فیچرز اف ایکسل کوم خصوصیات لري. ګوره ایکسل چې دا اوس موږ تاسو کوم شیان دا موږ استعمالوو. ګوره ورک شیټ ان ورکبوک. Data is stored in a grid of rows and columns inside files called workbook. دا کومه ډیټا چې دا موږ سټور کوو په رو او کالم کې، دغه ټول ډیټا ته موږ تاسو چې وایي دې ته موږ وایي ورک بوکس، چې دې کې ورک بوکس کې بیا مختلف شیټونه وي. او هر څوک تاسو پوښتنه وکړي چې د ایکسل دغه فایل چې موږ اخلو دغه ته چې وایي لکه ورډ، هغې ته ډاکومنټ وایي د ورډ فایل ته، د ایکسل فایل ته چې وایي ورک بوک وایي. بل د خصوصیات چې د دې فارمولا ان فنکشن دی کې موږ تاسو یوز کولی شو چې ایکسل کن پرفارم میتھمیټیکل، سټیټسټیکل، فینانشل اینڈ لوجیکل کلکولیشن اټومیټیکلی. ایکسل پروګرام چې دا موږ ته په میتھمیټي ریاضي کې، په ریاضي شیانو کې، الجبر کې، همدارنګه هم په احصایې کې، په مالي شیانو کې، همدارنګه دا په منطقي شیانو کې دا موږ تاسو استعمالولی شو. چارټ ان گرافیک. User can convert data into visual presentation like bar chart, like graphic and T chart. دا کومه ډیټا چې دا موږ تاسو دا موږ په ګراف کې او په چارټ کې موږ وړاندې کولی شو خپلو مثال منیجرانو ته یا نور څوک چې زموږ سټیک هولډر دي هغو ته موږ دا خپله ډیټا چې کو په چارټ کې موږ پرزنټ کوو. لکه تاسو کرکټ کې موږ کتلي چې یو چارټ غوندې راځي چې دا نمرې دومره دي، مثال دا دومره دي، دغه شیانو کې دا موږ یوز کولی شو. همدارنګه دا چې دا ډیټا انالایز ټولز include features like pivot table, filtering, sorting and data modeling for deep analysis. دغه چې دا موږ pivot table دی کې موږ استعمالو، فلټرز پکې همدارنګه ډیټا سورټ کوو چې مثال A او B دا رقم په ترتیب دی راشي، او همدارنګه دا دی کې موږ ارزیابي کوو دغه ډیټا ټوله. بل چې دا دی کې automation da tasks can be automatic using the macro in web the usual for applications. بل کومه یوز دغه په کوم ځایونو کې، په کوم ځایونو کې موږ تاسو دغه یوز کوو، په کوم ادارو کې. نو دا چې دا اول چې دا ګوره بزنس اینډ فاینانس، په بزنس او په مالي شیانو کې چې هغو چیز کې بجټینګ، فاینانشل ریپورټینګ، فورکاسټینګ اینډ انوایس جنریشن. موږ په ادارو کې د شمالي ادارې دي یا همدارنګه نور بزنس دي، دکانداري د شرکتونه دي، هغې کې موږ بجټ کوو د ایکسل کې، همدارنګه هم ته مالي ریپورټونه وړاندې کوو، وړاندوینه کوو، او انوایس هغه په دغه ایکسل پروګرام کې موږ تاسو جوړوو، پرنټ کوو. بل د ډیټا انالایسس په ارزیابي د ډیټا کې ګوره cleaning data, performing statistical analysis and creating dashboard with pivot table in chart. موږ چې کو ډیټا چې دا هغه موږ پکې څه مشکل وي، ستونزې هغه پکې راکاږو، همدارنګه ته دی موږ بنیادي انالیسس کوو، او همدارنګه ډیشبورډ راپورټونه راشیان جوړوو، او پیوټ ټیبل او سره د چارټ موږ دغه وړاندې کوو. بل چې د دې کې administration managing lists such as the employees, the directories, the inventory, the in customer data. په اداري
کارو کې سره کم تاسو لکه اډمن د نو شان سره مسته هغه مونږ چې کو د امپلای ترتیب لپاره مونږ هغه کو انوینټری د ګودامونو ډیټا ساتلو لپاره مثلا دغه جوړو دا رقم د کسٹمر ډیټا لپاره اکیډمیک ان ریسرچ په علمي ادارو کې پونځایو کې کورسونو کې د څنګه استعمالېږي اورګنایزینګ ریسرچ دا ان پرفورمنس کیلکولیشن لپاره دا یوز کیږي او در پرسنل یوز کې هم دغه خلک استعمالي پرسنل یوز کې موږ سره کوم استعمال وګوره پرسنل بجټینګ پلانینګ او ویټینګ ګیسټ لیست او همدا رقم ته ټریک ورک آؤٹ د پروګرس د شانو کې دا موږ استعمالو نو اوس راځو موږ تاسو خپل دا خو د دې تعریف او د کوم ځایونو کې استعمالي دا د هغې لپاره و اوس راځو موږ تاسو چیرته خپل دغه اکسل پروګرام ته غواړم دا اکسل پروګرام خلاص کړو اکسل پروګرام چې دا موږ تاسو په مختلفو طریقو باندې دا اوپن کولی شو نو د دې لپاره زه راځم اول چیرته راځم سټارټ مینو ته سټارټ مینو دغه تاسو چې ښکاري دغه سټارټ مینو نیمه څنګه کلیک کړئ دلته تاسو نو دلته تاسو وګورئ هغه اکسل راغلی نیمه چې تاسو اکسل کلیک دې باندې کلیک کوئ نو دا شی کې اوپن کیږي بل دغه سټارټ مینو موږ په څو طریقو نور هم راوستلی شو چې یوه طریقه یې ده مثلا کنټرول او اسکیپ بټن وهمه نو چې سټارټ مینو موږ ته اوپن کیږي بیا اکسل باندې کلیک کوم نو اکسل پروګرام موږ ته خلاصیږي او همدا رقم ته موږ شی کو سټیپ پلس اسکیپ چې وهو هم موږ ته دا سټارټ مینو ګوره خلاصه شوله څنګه تاسو دې باندې دا کلیک کوئ نو د شی کې اکسل پروګرام موږ ته خلاصیږي نو دا شی اکسل پروګرام خلاصیږي بله طریقه موږ تاسو څنګه دا خلاصوو یې به دا کلوز کومه مثلا له کیبورډ څخه وینکی بټن سره د آر رن کې چې دلته چې لیکم اکسل اکسل دا راغی دا کلیک کوم چې کوم اوپن کوم اوکې مې چې کوم چې کوم ته اکسل پروګرام خلاصیږي دا بیا د کلوز کومه اوس بله طریقه زه مثال بیا هغه لیکم وینکی پلس آر دا چې لیکم سی ایم ډي دا چې کوم انټر کومه نو زه انټر که نو دلته به چې اوس ولیکو ورته دا به ورته ولیکو اکسل وکړئ سټارټ اکسل سم انټر کلیک کړئ نو چې کیږي تاسو ته هغه اکسل پروګرام اوس به خلاص شي دا یو دا کلوز کوم بیرته بیا راځم دغه سټارټ مینو ده دې باندې کلیک کوم دلته راځم اکسل ته دې مشي کوم رائټ کلیک کوم کله چې رائټ کلیک کې دلته شي دا مور باندې شي دا اوپن فایل لوکیشن دې مشي کلیک کې تاسو دلته شي کیږي دلته څخه تاسو اکسل مثال اکسل سی ار پروګرامینګ د ټول هغه دلته راځي دا د پیدا به په دې باندې کلیک کړئ نو دا شي کیږي ډبل کلیک هم کو دا شي کیږي اوپن کیږي نو راځم داسې شی کومه بیا دا کلوز کومه بل شی هم ځینې کسان چې دي هغوی تل مثال شارټکټ یې یوز کوي هغوی نه غواړي مثال وخت ضایع سي یا مثال هغه غواړي په د کیبورډ کې مختلف کیبورډ ډېر یوز کوي نو غواړي هغوی د هغه ته یو شارټکټ جوړ کړي نو هغه څنګه کوئ شارټکټ دی د اکسل پروګرام ته نو دلته به راسئ مثال دغه په دغه سټارټ مینو به کلیک کوئ دلته اکسل باندې اکسل پیدا کړئ رایټ کلیک دلته شی ده مور کې چې دا اوپن فایل لوکیشن دا چې کلیک دلته ګوره اکسل چې پیدا کړئ ما رایټ کلیک کوئ چې دا راسئ پراپرټي ته پراپرټي کله دا ګوره شارټکټ کې دلته مخکې یو استعمال شوی دوست کوم مثال د لیکم مثلا شفت پلس آلټ پلس او زارو سه شفت آل وخم او پلس او وخم ته شي ګرځي اوپن سی دا شي کوم اپلای او دا شي کوم کنټینیو او دا شي کوم اوکے
اوس دا کلوز کوم. نو زه اوس راځم چې مثلا زه اوس کیبورډ څخه وښیم شیفټ پلس آل پلس او. نو چې کېږي اوس به ماته اکسل پروګرام چې ده دغه ماته اوپن شي. نو دا د اکسل پروګرام ته اوپن شو. دا رقم تاسو کولی شئ شارټکټ کې هم د اکسل پروګرام ته جوړه کړئ. زه اوس راځم خپل دغه او بل چې دا تاسو دغه چې ده د سټیټس بار د دې څخه هم تاسو دا اوپن کولی شئ. دلته مثال کلیک کړئ، دلته ولیکئ اکسل. هغه اکسل پورته راغی. دلته نوم یې رانغی، دلته به ورته ولیکئ، دلته به اکسل ورته ولیکئ، نو دا راځي. دلته به اوس اکسل کلیک کوم، دا شی کې موږ ته اوپن کېږي. دغه شی کې داسې غټ به کوي ایمیج. اوس دغه تاسو وینئ که نه، دغه موږ چې د بلینک ډاکومنټ ده، ګوره بلینک ورک بک یې موږ ته رااخیستی او دغه چې دي مثال کوم شیان چې موږ په کار وي مثال وخت ناوخته تیار جوړ سوي وي هغه دلته موږ ته راځي. بل دې کې چې ده دا ریسنټ ده. ریسنټ هغه فایلونه چې مثال لږ مخکې استعمال شوي هغه دلته راځي. لکه که چېرته اوس یو فایل باندې کار کوې نو هغه فایل دا ته اوس دلته شو کوي. مثلا هغې نه کوم پرون د بل فایل باندې کار کړی هغه دلته شو کوي. ګوره دلته ګوره تاریخ یې مو ګوره، ګوره یسټرډی، ګوره دا ګوره ټیوزډی ده، همدا رقم د سنډی ده. ګوره په ترتیب باندې کوم یو چې لږه موده مخکې استعمال شوي هغه دلته راځي. او که دې کې تو کوم فایل ده مثال هغه مثال دغه امپلوی فایل چې ده دا زه ګوره پین کومه، دا چې پین کړي نو دلته بیا راځي. ګوره اوس لپاره دا خالي ده. زه بېرته ریسنټ راځم، دغه مثال ډېر فایلونه دلته ما سره دي. فرض کړه دا ګوره ډېر دي که نه. دې کې ځینې فایلونه ما ته هر وخت پکارېږي. مثال زه څه به ځم هلته ډرایفو ته هغوی زه دا اوپن کوم بیا به یې لټومه که نه. نو دې څخه دا شی کوم دلته ګوره پین کومه. مثلا دغه ریزلټ ده، دا ګوره ما زه کلیک یې کړه پین شو. همدا رقم ته مثال کسټمر ده، ګوره کسټمر هم دا هم ماته پین کا. نو ګوره بس پین ته چې دلته راشم دلته ګوره دا دواړه ماته راغلي. هغه فایلونه چې تاسو ډېر یوز کوئ وایي هغه کوښښ کوئ چې پین کړئ دلته تاسو ته راځي. بل چې ده دغه نیو ده او دلته هم دغه دې څخه هم د نیو ته تللی شو. دلته مور ګوره ټمپلیټس دي. ټمپلیټ څه معنا؟ هغه فایلونه چې موږ ډېر یوز کوو. مثلا یو اداره تا ته وایي مثال ما ته بجټ جوړ کړه، همدارنګه تا ته وایي انوایس جوړ کړه. مثال تا ته هغه بیخي آیډیا نه لري د دې شي باره کې چې زه دغه بجټ څه رقم جوړ کړم یا د دې هغه ټمپلیټ څه رقم ته واخلم. نو دلته افیس پروګرام تاسو تیار ریډیمیډ ټمپلیټونه درکړي دي چې تاسو کولی شئ هر یو مثال دلته که دا راواخلئ خپل هغه کې مثال کمپیوټر کې انکلوډ کړئ او دلته پکې دا ایډیټ کړئ. دا رقم دا ګوره بزنس لپاره تاسو دلته تیار کټګرایز هم دوی جوړ کړي دي. بزنس لپاره مثال تاسو غواړئ په دې به کلیک کړئ، خو بشر دی چې تاسو نیټ ولرئ. که چېرته نیټ ونه لرئ دا کار نه کوي. ګوره مختلف انوایسونه دي بزنس لپاره. ګوره همدا رقم راښکته مختلف تاسو هغه څومره چې کتلی شئ ګوره سیل یې دغه مختلف هغه دي دې کې. ګوره منتلي بجټ ده. او بل دا هم که چېرته موږ تاسو دلته دغه موږ پین کړو نو دا پین به چېرته راځي؟ دلته. لکه موږ ځینې وخت دغه ټمپلیټس چې موږ په کار یو هر وخت دا چیک کو پین کولی شو. دا رقم ته بجټ کې تاسو مثال راسي پسې تا ته بجټ جوړ کړه، تا ته بجټ آیډیا نشته یا بیخي هغه نه لري مثال دغه ټمپلیټ نه لري. نو دلته کولی شئ مختلف بجټ ټمپلیټس تیار افیس پروګرام جوړ کړي هر یو ستاسو خوښ وي په هغې باندې کلیک کوئ. زه مثال اول چې کوم پین کومه چې پاس دغه ځي ته شی راسي دلته راسي. نو پین لپاره زه چې کوم مثلا دا د بزنس لپاره کوم څو انوایسز پین کومه. ګور دا مثلا دا ډېر زیات دي که نه. مثال د ما لاندې هر وخت په کارېږي دغه انوایس او پکې زه پکې سمپل انوایس دغه پکې راغلم پین شو. ګوره پین شي دا رقم نښه پرې راځي بیا. مثال آنلاین سیل ګوره دا هم پین شو. اوس راځم بیا د بیک ته. ګوره دواړه دلته ګوره موږ ته راغلل. اوس اړتیا نشته چې موږ دغه کټګري کې وګورو، اسان دلته یې ګورو. او که چېرته تاسو دغه شیانو کې هم کوم یو خوښ نه وي نو دلته بیا ورته نوم ولیکئ او سرچ بیا کوئ. څه رقم تاسو ټمپلیټ په کار وي دا تاسو ته درکوي. زه اوس راځم دلته مثلا دغه سمپل انوایس ده. ګوره خادمه چې مثال کلیک کړي دا رقم ته راځي. اوس زه غواړم دا خپل هغه کمپیوټر ته مثال اضافه کومه. دې باندې مثال چې به کلیک کوئ کریټ به کلیک کوئ. نو دا شی کېږي اوس زموږ کمپیوټر کې دا شی راځي.
دا ګوره راغل د تاسو مثلا انوایس ته ګوره دا مثال دی هغه نوم د تاسو د خپل لوګو واچوئ دغه نوم یې چینج کوئ دغه تلیفون شمیرې دي دا یې چینج کوئ مثلا خپل تلیفون شمیره ولیکئ همدا رقم دا رقم ته کوانټیټي هر شی تاسو شی کولی شئ ایډیټ کولی شئ اوس راځم دا کلوز کوم بېرته بیا راځم دلته چېرته اکسل ته دغه ورته وایي اکسل رانر د ولیکو دا هغه راغی اوس په ټمپلیټ شان په دې ټولو موږ تاسو پوهېږو اوس راځم دغه نیو ډیزاین څخه څه ګور ډیزاین څخه هم موږ چیک کولی سو نیو ګوره بلیک ډاکومنټ هم دې څخه اخیستل زه دې ځل اخلم بلینک ورک وکړو دا زه کلیک کوم دې څنګه هایډ دي ښه also دغه د دیزی نه تر دغه ځای پورې ټول د چې وایي دې ته وایي سټیټس بار سټیټس بار کې دغه نوم ده دغه نوم چې دا ګوره دا چې تاسو هر یو دغه په هر یو نوم باندې دغه سیف کړئ نو دا تاسو دلته هغه نوم راځي مثلا دا زه سیف کوم او سیف نه ده که نه دې چې ته راوړم مثال ډیسکټاپ ده ډیسکټاپ کې زه سیف کوم چې په نوم باندې مثلا ګوره ورته لیکم پیرول دا شی کوم د پیرول په نوم باندې ډیسکټاپ کې سیف کوم دا سیو مې کړ ګوره دلته شی څه پیرول په نوم باندې راغی دا په هر نوم تاسو سیف کړئ دا سټیټس بار کې تاسو ته دا ښکاري او دغه تاسو وینئ دې ته چې وایي کویک اکسس ټول بار چې دې کې مثال تاسو کولی شئ ځینې آپشن یې پکې مثال اضافه کړئ دې دا ګوره آپشن ګوره کسټمایز کویک اکسس ټول بار دې باندې کلیک کړئ مثلا ګوره که چېرته زه پرنټ ما ډېر پکارېږي زه څه که دلته مثال زه ځم او راځم ما وخت ډېر ضایع کېږي که نه فایل مینو ته بیا هلته پرنټ باندې کلیک کوم پیدا کوم نو دلته چې کوم ځان ته شارټ کټ غوندې جوړو مثال هغه ته کلیک کوئ راسن دلته ګوره څه شی کوئ دلته به شی کو اضافه وي ګوره پرنټ دغه ده ګوره پرنټ پریویو این پرنټ دې باندې کلیک کوله د اضافه سو موږ سره سیو خو سیو باندې خو پوه شوی بیا دا سیو اس خو دا بیا وروسته ولولو مثال یو د دې کې ګوره انډو ده چې دې شارټکټ چې ده کنټرول زیډ ده او بل ده ری انډو ده دا څه معنی مثلا زه دلته خط لیکم دا مثلا زه غواړم دغه شی کوم ډیلیټ یې کوم کنټرول د هغه څه مثلا داسې هم د کیبورډ څخه هم ډایرکټ ډي ووهو ډیلیټېږي هغه ډیلیټ ووهو او یا مثلا دې ما رایټ کلیک کوم څه شی ډیلیټ مثال چې انټر ورو دا ما ډیلیټ کړ اوس چې شی ده دا انډو چې ده بېرته هغه ډیلیټ شوي شیان موږ ته چې کوي بېرته راولي بېرته راوسته که زه یم چې نه دا بیا ما ډیلیټ کړی و شارټکټ شی ده دا ډایرکټ کلیک ګوره ریډو ډیلیټ مثال بېرته هکه بېرته ګوره پاک شو بل دې که څه ده دا چې دا مثال ګوره ریبن ډسپلی آپشن دغه ریبن شیانې چې دي دغه مثال موږ تاسو دا چې کوو هیډ کوو که چېرته موږ تاسو مثال فارمولې هر څه دلته پکې جوړې کړلې او دغه موږ دغه شیان موږ په کار نه وي د زه چې وایم دغه ماته سکرین هم غټ ښکاره سي نو بیا چې کوو د دې ځای څخه راځو ګوره آټو هیډ ریبن دغه ریبن ماته پټې کړه ګوره ټولې پټې کړې ګوره مثال زه کولی شم مثال خپله انټري کوم سکرین ګوره ماته غټ ښکارېږي که چېرته دغه نښته ورسوي ګوره داسې دا چې موقتي موږ ته راولي دغه درې ټکي چې دي ګوره دلته راغلل مثلا آپشن استعمال کړه دا چې بیا دلته باندې کلیک کړي نو بېرته ورکېږي نو دې لپاره چې کومه بیا دغه درې ټکي باندې کلیک کوم دلته ګوره راځم د چې ده شو ټیب دغه ټیبونه ماته وښیه دغه ریبن ماته مه ښیه دې باندې چې کلیک کړم ګوره امینوګان نومونه راغلل خو چې کېږي هغه نور ریبنې پټې سولې دې باندې بیا راځم کلیک کوم ورته وایم ګوره شو ټیبل اینډ کمانډ دواړه ماته وښیه هم دا وښیه هم هغه وښیه نو دا شی کېږي دواړه یې موږ ته شی کړل وښودله ښه بل چې د دې کې موږ تاسو دغه که چېرته صبر وکړئ ځینې کسان چې دي هغوی تل شارټکټ یې یوز کوي
نو که چېرته دغه مثال دې ځای مثال موږ نه غواړو مثال دلته دغه هغه ځای موږ څخه هایډ کړو هغه یې کړو مثال د کیبورډ څخه هم موږ شی کوو شارټکټ باندې شی هم کولی شو لکه موږ د کیبورډ څخه مثال راځم کنټرول پلس F1 وهم نو شی کې ګوره موږ سره ګوره دا کمانډ چې ریبن دغه شی کړل موږ نه پټ کړل او که چېرته زه مثال کنټرول پلس شفټ او پلس F1 وهم نو شی کې ګوره امینوګانې هم پټېږي نو راځم بیرته دا ټول بیرته راولم د دې ځای څخه زه شو دواړه ته شو کراته بل چې دا دی کې چې دغه د شی وایي کنټرول بټنز وایي کنټرول بټن دی دا وایي مثال د ګوره دا ګوره مینیمایز کوي ښکته کوي سکرین څخه او که چېرته مثال بیرته مثال غواړم میکزیمایز کړم دې باندې کلیک کوم بیرته میکزیمایز کېږي هم او همدارنګه هم د کیبورډ څخه هم موږ تاسو که چېرته وینډوز کی پلس ام وهو د شی کې مینیمایز کېږي او که چېرته وینډوز پلس شفټ پلس ام وهو ناجیزه شی کې میکزیمایز کېږي راغټېږي د سکرین ته راځي اوس دغه شی دا ګوره ښه دا شی ده ریسټور ډاون دا مثال کوچنی کوي دا رقم ده مثال کولی شي دلته مثال تاسو یو بل پروګرام هم اوپن کړئ مثلا زه شی کوم دلته دغه ورډ پروګرام ما سره اوپن ده که نه اوپن ده داسې کړکۍ کومه double check normal backup print layout زارنګ د سکولش په یو وخت کې دوه پروګرامه دلته هم کار وکړي مثلا دا ګوره دلته هم که چې د ډیټا وي مثلا دغلته ځینې لیکل وي مثلا دلته حساب کتاب وي دغه مثال تاسو راوړل د نومونه تاسو نه دم ساعت د یاده وځي مثلا دغه ته هر شی لیکي مثال ګوره په اساس تاسو ته ښکاري که نه په یو وخت کې شی کوم دلته کار کولی شم ګوره ورک مثال شیټس and work book په یو وخت کې شی کې دا ګور هډ کېږي نشته څه تاسو مثال بدارلی او مثال بیا ته یې پورته کوئ خلاصوئ مثال ستونزه لري که نه دا ګور هر څه دا کولی ټول خط تاسو دلته په یو وخت کې ولیکئ مثال دا تاسو نه پناه کېږي هم نه بېرته شی کومه غټوم یې اوس دغه دیز نه دغه ځای پر تاسو چې ښکاري دې ته چې وایي دې ته وایي مینو ټیب مینو ټیب کې چې دي دا ګوره هر یو بیا ځان د خپل دغه هغه لري ریبن لري یا کمانډ هم موږ کمانډ هم وایو ریبن هم وایو آپشن هم دې ته ځینې خلک وایي په دې کې یو چې دغه فایل چې دغه ته موږ فایل مینو وایي ګوره فایل مینو چې په یو ماته کلیک کې هلته تاسو ته نور هم د خلاصېږي دا کمانډ د علاقه سره به موږ تاسو وروسته یو یو ووایو بل اوس راځو دې ته ځکه دا انټروډکشن هغه ده که نه موږ د انټروډکشن باندې موږ تاسو کار وکړو دې پروګرام دې ته چې وایي دې ته نیم باکس وایي نیم باکس څه معنا چېرته موږ تاسو ولاړ یو دلته شي موږ ته ښیي ګوره مثال ګوره له اچ کې زه درېږم اچ څومره پنځمه رو کې موږ ولاړ یو دلته ګوره هم رو ده نو چېرته موږ تاسو ولاړ یو دا چې کوي موږ ته هغه ځای ښیي او دا چې دا چې دا فارموله وار ده که چېرته موږ فارموله یوز کوو یا خط لیکو که نه دا چې کېږي دلته موږ ته راځي ګوره پاس موږ ته شو کوي او دغه ای بي چې وینې که نه دې ته کالمس وایي او دغه یو دوه درې چې وینې دې ته رو وایي نو دا اوس راځو ستا موږ سره څومره روګانې په یو هغه کې دي ګوره او که چېرته دلته ودرېږم او مثال کنټرول پلس ډاون رو کې وه ګوره موږ اخري هغه ته رو ته راولي موږ سره څومره روګانې په اکسل پروګرام کې موږ شتون لري موږ سره څومره دي 1,48,516 بېرته له کیبورډ څخه کنټرول بټن نیسم او اپرو کې وهم بېرته اول سر ته راځو همدا رقم ته که چېرته کنټرول ونیسو او لیفټ ایرو کې ووهو دا خو لیفټ ایرو کې ووهو نو دا شی کوي اخري کالم ته موږ راولي بېرته کنټرول پلس ایرو کې ووهو ښي خواته بېرته موږ خپل اولني هغه ته راولي کالم ته بل چې د کیبورډ څخه که چېرته دغه روګان تاسو کار کوئ نو موس څخه هم موږ تاسو دغسې مثال ښکته پورته کیدی شو کوم رو غواړئ چېرته مثال ایډیټ غواړئ مثال پاکول غواړئ ډیلیټ یې که پاکېږي او موږ له دغه څخه هم کولی شو د کیبورډ څخه مثال د ایرو کی د رایټ د ګوره ښي خوا ته ځي د بیک ایرو کی وخه ښکته راځي اخوا بېرته خپل ځای ته ځي اپ ایرو کی وخه پورته ځي
ډاون ایرو کې وخه ښکته راځي او که چېرته انټر ووهه انټر د انټر باندې شی کېږي یوازې ښکته راځي او که شفت پلس انټر ووهم شی کېږي ګوره پورته بېرته ځي. همدارنګه ټیپ بټن هم دې کې یوز کولی شو. مثال دا ګوره یو رو کې ولاړ دی مې کلیک کوم بل رو ته ځي بل کالم ته ځي ګوره. او که چېرته شفت پلس ټیپ بټن ووهو نو کیبورډ څخه بېرته ریورس راځي. بل چې دا دی کې مثال که چېرته تاسو غواړئ یو کالم سلیکټ کړئ دلته ګوره ودرې ګوره د هغه د غېږې نښه پرې راغله. مثال دا ګوره سلیکټ شو غواړئ دا کالم سلیکټ کړئ دا کالم سلیکټ کړه دې ډیټا سلیکټ کړئ د دې ډیټا سلیکټ کړه. او که چېرته مثال په یو وخت کې موږ ډېر مثال کالمونه سلیکټ کول غواړو نو بیا څنګه کوو دلته چې یو کالم ګوره هلته کلیک هم کړو په یو کالم باندې نو چې یې کولو کیبورډ سره به چې ونیسئ کنټرول بټن به ونیسئ دا مې سلیکټ کړه دا مې سلیکټ کړه دا مې سلیکټ کړه هر څومره کوم کالمونه تاسو غواړئ هغه سلیکټ کړئ سلیکټ کولی شئ. بل چې دا که چېرته مثال غواړو دغه کالم خانه غټه کړو مثال دا هلته ګوره ودرېږئ ګوره هغه ډبل دی پلس نښه ده که نه چې راځي ګوره نری غوندې راځي نو داسې کې کالم غټی بېرته کوچنی که کوچنی کېږي هم دلته چې راسي کوچنی کېږي. بل چې دا مثلا زه چې کومه غواړم څو کالمه سلیکټ کړم ګوره د یو باندې چې ګوره هلته چې یو باندې ودرېدی دې باندې کلیک هم کړو مثلا کنټرول بټن به ونیسئ دا مثال دا ټول ماته چې که غټې که ګوره غټ شو دا کنټرول بټن ماسې زور کړي به ونیسئ او کوچني کوئ کوچني که بېرته چې شو ګوره کوچني شو ده. بل چې دا موږ یو رو چې دا مثال دا ګوره یو ډول ته ولاړ وي که نه مثال دا یو رو مثال زه غواړم څو روګانې سلیکټ کړم مثال ګوره دا ودرېد دا ګوره سلیکټ کړه مثال ګوره کنټرول بټن به ونیسئ مثلا نو هر چېرته کلیک کړئ هغه ځای ټول سلیکټ کېږي. هر څومره رو چې موږ غواړو هغه ټول سلیکټ کېږي. همدارنګه رو هم ګوره دغه ځینې چې کوو موږ تاسو غټه وړه کې کولی شو ګوره او که چېرته ګوره په یو وخت کې څو روګانې مثال غټې وړې مثال د یو رو باندې چې دلته راګوره هغې چې نښه راغله که نه ما کلیک کړه مثال دا هم کلیک کړه دا هم کلیک کړه دا هم کلیک کړه ماسې کنټرول بټونه ونیسئ داسې راښکته یې کوئ وګوره خانې ټولې غټې شوې. اوس که چېرته یو خط مثال ولیکم دلته هغه د یو ګوره I am from Afghanistan دا ګوره د یو هغه نه زیات شو که نه ګوره یعنې د بل رو ته هم راغی نو چې دې باندې زه کلیک کړم ګوره ټول د یو رو کې به دې باندې ډبل کلیک کوئ نو ټول چې شي یو هغه کې راغی. همدارنګه د مثال د زه مثال دلته یو لیکمه وړکۍ هغه یي مثال لیکمه علي دا ګوره مثال هغه وړوکی ده که نه ځای نوم وړکی ده او خانه غټه ده دې باندې ډبل کلیک کړه نو د دې سره چې کېږي دا فټ کېږي بېرته. بل چې دا دی کې مثال دغه سکرو بار دی دې ته چې وایي دې ته ورټیکل سکرو بار وایي او دا چې دا هاریزنټل سکرو بار. هاریزنټل سکرو بار څه معنا مثال که چېرته دا سره د خطونو شیان ډېر وي د کالمونو مثال ډېر زیات اخیستي بیا دا دې خوا نه ښکاري که نه نو دا صفحه چې کوي اخوا دې خوا کوي. اوس راځم دا لږ زوم کومه زه ګوره چې څوم زوم کې به دا ګوره موږ سره غټېږي ګوره علي م د نه ښکاري ګوره داسې م راوست دا ګوره بېرته داسې که بېرته راځم دا شی کوم عادي کوم یې. اوس چې دا دغه زوم چې دا دې ځای څخه هم تاسو دغه زوم وړکی کولی شو. بل چې دا دغه دغه ته چې وایي شیټ وایي شیټ کې دا مختلف بیا دغه چې دا پلس نښه چې ګوره نیو شیټ دې ما چې کلیک کوو ګوره نوې شیټونه موږ ته اضافه کوي ګوره څومره چې وغواړو نوې شیټونه اضافه سي نو اضافه کېږي. او که چېرته مثلا نوې شیټ اضافه کول غواړو نو دې باندې له دې څخه مثلا نه کلیک نه کوم غواړم د کې موس څخه استفاده وکړم دلته راځم ګوره رایټ کلیک دلته هم چې کوو انزرټ شیټ کولی شو ګوره دا ګوره ورته ګوره ورک شیټ دا رقم دا بل ورته ورک شیټ ماته هغه بل ورک شیټ اضافه کېږي انزرټ then worksheet. بل چې دا دغه رینیم کوو مثال زه غواړم دغه رینیم کوم دا شپږ مثال ډیلیټ کولی هم شي دا شپږ هغه شیټ چې دا ګوره ډیلیټ دا ډیلیټ شو. همدا رقم زه غواړم دا رینیم کومه په نوم یې کومه مثلا دا چې شی زه ورته لیکمه مثال لیکمه پیرول هغه وکړه
دا ګوره رینیم شو پیرول کله تاسو په کار ډایرکټ پیرول باندې راسم دا شي کې پیرول تاسو اوپن کیږي مې رائټ کلیک کوم مثال غواړم همدغه شی کې موف ار کاپي همدغه لیکل چې دې دلته بل شیټ کې هم اخیستل غواړم خو یو کې زه ایډیټ کوم که چیرته مثال صحیح وو خو خانه به ته ډیلیټ کوم او دا نوی به پاتې سي او که چیرته صحیح نه دا نوی به ته ډیلیټ کوم دې لپاره شی کو موف ار کاپي همدغه لیکل چې دي ټول ماته کاپي کا دلته به شی کې دلته به کلیک په وکړئ چې ګوره کاپي کې چې دې ما کاپي نه کې ډایرکټ موف کیږي مثال زه ورته لیکم چې اینډ اف ګور پنځم نه اخواته ماته راواله پنځم هغه سره ګوره دا راغی ګوره پیرول شي سو ټوسو نه فوټو کافي ده و دې کې مثال ته کولای شي مثال تغییر پکې راوړي هر څه پکې وکړي که چیرته مثال وخت نه شو خو بیا دا به ډیلیټ کړه دا پاتې شي او که چیرته مثال غواړي نه صحیح ده بیا دا به ډیلیټ کړه دا پاتې شي اوس کومه دې باندې درېږم پیرول باندې دې ځل چې کومه موو دې ځل چې کومه ګوره دې ځل دا موو کریټ ا کاپي کلیک نه کومه تم دا موو کرا دا چیرته راته موو کا ګوره یو نه دلته راته راغی دلته موو او کاپي دغه توپیر لري بل چې دا دی کې بالکل د خو به ورسته درسونه کې ولولید بل د دې کې پروټیکټ شیټ دا هم پروس درسونه کې راځي خو دلته به تاسو سلیک کوم معمولی غونډه هغه درکمه یمه چې دا کلیک ګوره دا شارټ کټ دی نو تاسو دا شی کولای شئ استعمالولی شئ دغه اپشنو کې دا ټول راځي د خیره سره که دلته تاسو وغواړئ کوم یو مثال دغه یو کوم شي کې د تغیرات راولي فارمیټینګ کې ورکړئ سي که نه دلته کلیک به کوئ ورته نه سویچ کې فارمیټینګ یې نسي کولی اوکې به کوي خو دا چې کې پاسورډ نه غواړي درنه د پاسورډ نه غواړي دا ګورو هم ته چې راغلی ګوره هغه فارمیټینګ شیان ګوره هېڅ شی موږ نه فارمیټ ورکوی سو نه مثال ډیلیټ کولی سو نه رنګ ورکړو سو ګوټ چې سو ټول هغه اپشن یې چې آف سولې نو بېرته راځم دې باندې رایټ کلیک کوم ګوره ان پروټیکټ شیټ شیټ چې سو بېرته هغه څه ګوره ټول هغه فالس اوس رنګ هم ورکوی سي هر شی ورکوی سي بل د دې کې دې باندې بیا رایټ کلیک کوم مثال دی کې بل شی دا ټیپ کالر چې د شیټ ته موږ رنګ ورکړو ته دا سور رنګ ورکړه یا مثلا دا شین رنګ ورکړه ګوره که دغه ته هر یو دم بیل بیل رنګ ورکولی شو چې موږ ته ښه ښکاره سي ځینې وخت کې موږ ته ستونزې په لیدلو کې مثال ته هم دا زیړی کړه ګوره دلته ودرېدی ګوره تاسو رنګونه ښه ښکارېږي تاسو کولی شئ په اسانۍ سره مثال رینیم کول نه بغیر هم ډېر په اسانۍ سره هغه شیټ ته داخل سئ هغه شیټ وپېژنم چې دا د کوم شي شیټ ده دا بل د دې کې زه بیا دې ما رایټ کلیک کوم هایډ هایډ مثلا دا اوم شیټ ده که نه اوم نمبر نه چې هایډ یې کړه ده اوس که یو کس راځي مثلا دی کې ګوري هغه ښکته پرته ګوري هغه شیټ دغه ډیټا چې موږ کومه پکې لیکلي دي کې هغه لیدلی نه شي نو دې لپاره به مثال بیا چېرته مثال موږ تاسو بیا چې وغواړو موږ خپله وګورو نو دې باندې رایټ کلیک کوو بېرته ګوره ان هایډ دې باندې کلیک کوم کوم شیټ وګوره شیټ وم وکړه نو ما هغه شیټ نوم به دغه کړې اوکې بیا کړې نو بېرته چې څو هم سره اضافه کېږي بل همدارنګه موږ کولی شو په یو وخت کې دا ټول شیټونه هم سلیکټ کړو نو رایټ کلیک کوو نو سلیکټ شیټ ګوره ټول سلیکټ شوله نو بل اخر سره دې کې چې شی پاتې سو دې کې دغه دې خو زوم پاتې سو د سټیټس بار چې دغلته زه چې موږ تاسو لیکل کوو بل د ښکاري موږ تاسو ته دې سټیټس بار کې ګوره دلته چې ده نورمال د عادي لیکل ماته راوله مثال پیج لیاوټ یا لیاوټ کوم څه لیدل غواړي پیج لیاوټ لیدل غواړي هغه لیدل غواړي همدا رقم ته ده دا چې ده پیج بریک ده پیج بریک باندې کلیک مثال د شي دا پیج موږ ته تقسیمي خو دا به وروسته هم ووایو خو دلته صحیح تاسو ته لږ تکرار کړم دې باندې ما کلیک اوس د شي کې دا پیج موږ ته تقسیموي په دوه برخو باندې مثلا ګوره د زه یو لیکل کوم د مثال ګوره پیج 1 دلته راغی ګوره دا رقم د لیکل کې اوس راځم بېرته چې کومه ګوره پیج 2 سو اوس د پیج 2 کې مثال ګوره موږ ته دوه برخو تقسیم یې کړې ده پاڼې اوس زه راځم چې کوم بېرته نارمل ته راځم ګوره پیج لیاوټ په داسې همغه کې ګوره موږ ته شیخ کوي اوس د هیډینګ د پیج 1 د پیج 2 ده که نه دا شی کې موږ ته هیډینګ د هر څه مکمل موږ ته ښایي دې کې ګوره کوچنی غوندې ښایي که نه دې کې وګوره مثال فکر وکړه ګوره هر یو ته ګوره بېل شیټ یې موږ ته واخیسته ګوره هغه غوندې بېل هغه غوندې مثال ګوره دا ګوره یو پیج څه دا ګوره بل پیج څه نو دې کې موږ تغیرات اوس که پرنټ وکړو هم دا بېل پرنټېږي او دا بېل پرنټېږي مثال کې نارمل غواړي مثال دا ګوره کلیکه نارمل راځي بېرته
نورمال سو دا شی کې موږ تاسو په پرېزنټیشن کې موږ تاسو سره مرسته کوي چې موږ خپل خط وګورو چې موږ د خط سره کوم ښکاري کله تاسو مسقط خط ولیکئ مسقط دلته خطونه ولیکئ فرمولیر څه ورکړئ هلته کې په پرنټ کوئ بیا پرنټ کې بله کوم ښکارېږي نو دغه دې لپاره چې موږ تاسو هم د اول سر نه خپل هغه باندې ښه پوه سو خط باندې چې سره کوم ده موږ دغه ډیزاین شیان جوړ کړو پکې فارمولې ټیبل شیان جوړ کړو او بل چې ده په دې باندې که چېرته رایټ کلیک کوئ نو دلته دې څخه هم ځینې دغه آپشن کې چې په کار پیج بریک هم په کار نه وي لرې کړه پیج نمبر دې میل درایو پیج نمبر وګوره کلیک ده دا رقم د ګولاک د کیپیټل د کوم یو تاسو غواړئ نور شیان اضافه کوئ نو دې څخه تاسو اضافه کولی شئ بیا په شارټ کټ طریقې سره دغه له دې څخه استعمالولی شئ نو دا زموږ تاسو د نن ورځې درس باقي په لوی الله پاک سپارم له موږ سره اوسیږئ ښاد او بریالي اوسیږئ د خدای په امان